شاعر محقق او څېړونکی محترم عبدالباري جهاني، ډېر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ د مرکې لپاره. جهاني صاحب، څوک دی چې بالاخره د معیاري پښتو لپاره به کار کوي؟ څوک او څنګه کېدلی شي چې موږ باوجود دې چې لهجې ولرو ځانګړې د هغه حقوقو نه استفاده وکړو، په څنګ کې یو معیاري پښتو هم ولرو؟ په معیار باندې ژبه لیکل یا ژبې معیاري کول تر هر څه د مخه په نیت پورې اړه لري. که زما نیت دا وي چې زه صحیح پښتو ولیکم او ستا څخه زده کړه وکړم، نو بیا ستا انتقاد ته ډېر ښه غوږ نیسم. نو ځکه ما د ګرامر او دغه د لهجو او د ژبې د استادانو څخه هیله کړې ده چې لطفاً چې لیکنې کوئ یو بل ته د انتقاد ګوته نیسئ، په ورورۍ ګوته ورته ونیسئ، او دا وروري یوازې په دې باندې نه کېږي چې زه ستا سره په نرمه لهجه خبرې وکړم، بلکې دا اصلا په نیت پورې اړه لري چې زما نیت به دا وي چې زه دا ژبه بهتره کړم، لیکنه یې بهتره کړم، معیاري یې کړم، معراج ته ورسوم. دلته فقط ته معیاري کولو سوال دی او هغه په کار پورې اړه لري، هغه په نیت پورې اړه لري، هغه په قراره کېږي. په نورو دولتونو کې د یوې ژبې معیاري کول د دولتونو کار وي او دولت هڅه کوي ژبه معیاري کړي. ستا په نظر دلته ولې نه کېږي؟ په دې کې شک نشته چې دا اصلا د دولتو کار دی، دا ځکه چې د افرادو سره دومره وسایل نشته، دومره امکانات نشته چې هغه د دې لپاره کار وکړي. دا د اکاډمیو کار دی، دا د پوهنتونونو کار دی، دا د لویو پوهانو د غونډو کار دی، د مطبوعاتو کار دی چې هغه د حکومت په واسطه راځي. نو چیرې حکومتونه چې په دې برخه کې څه رول لوبولی دي، سړی باید کې مثبت رول لوبولی وي، سړی باید کورودانۍ ورته وایي. ولی هر حکومت چې په افغانستان کې راځي، هر حکومت چې په افغانستان کې سول او ثبات راولي، د سولې او ثبات راوستلو ترڅنګ دغه کلتوري مسایل باید د نظره ونه غورځي، ځکه دغه کلتوري مسایل دي چې ما ویل بالاخره په لویو دښمنیو باندې بدلیږي. د قومونو ترمنځ بې اتفاقي اچي، د قومونو ترمنځ بې اتفاقي په خپله سولې او ثبات ته خطر دی. کندهار کې ما خپل دوستان ته وویل، مال په کندهار کې چې وخت په 11 سیم کې په ټول ښار کې یو ما شعر کاوه، یو بل هلک و عطایي نومېږي، هغه اوس په امریکا کې دی، هغه شعر کاوه. دغه 2 نفره عطایي تقریبا شعر پرې ایښی دی، بیا شعر تعقیب نه کوي، ډېر ښه شاعر و په خپل وخت کې. مګر اوس نام خدا 50 شپېته او یا اتیا دای شاعران په یو مجلس کې ناست وي چې راولاړې کې شعر په اورېدلو ارزي، شعر په نقدولو ارزي. سړی ویلی شي چې د پښتو آینده په دغو ځوانانو اړه لري. اصلا زموږ خبره د ټولې ټولنې ده. په ټوله ټولنه کې موږ وایو چې تر هر څه قلم چلولو ته زیات ضرورت شته. قلم دی چې خلک متوجه کوي خپلو ستونزو ته، قلم دی چې خلک متوجه کوي د ستونزو و علاج ته، قلم دی چې خلک متوجه کوي د اتحاد و ضرورت ته. جهاني صاحب، په ادبي مطالعاتو کې یو له مهمو ټکو څخه ادبي نقد دی. څومره په پښتو ژبه کې ستاسو په اند نقد یا کره کتنې رشد کړی دی؟ په دې اوسنیو ذهنونو کې څومره ماده یو موږ چې خپل اثار کره کتنې ته ورکړو او یا کله کره کتنه شوره باندې نه لګېږي؟ د دې لامل څه دی؟ کره کتنه په خپله هم د یو خاص عالي کلچر محصول ده. په ژبه کې چې شعر او ادب او ژورنالیزم هر څونه زیات انکشاف کوي، په هغه اندازه حوصله زیاتېږي. که تاسو اوس فکر کړي، او زیاتره خلک چې کتاب مثلا یو چاته ورکوي چې پر دې باندې نقد راولیکه، هسې مازې خبره ده نقد کوي، مطلب یې دا چې ته ما وستایه، راته ووایه چې بس دی د پښتو ژبې ماشوخیل دی او دی که خدای کول د خیره سره د پښتو ژبې د خوشحال خان ځای باندې سي او دی ډېرې ښې استعارې پکاروي، دغه ډول الفاظ چې ورته کتار نه کې، نو د یو شاعر خوا بدېږي. نو تر اوسه پورې موږ دغه مرحلې ته نه رسېدلي. موږ انتقاد زغملی نه سو، بیا له بده مرغه انتقاد په سمه ژبه کولی هم نه سو. کندهار کې ما د لیکوالانو سره خبرې کولې، یورې ویل چې کله کله یو شاعر سټیج ته پورته سي، یو شعر وایي، بیا کره کتونکی غږ پر وکړي چې تا په دې خپل غزل کې سولیدلي کلمات استعمال کړ، او هغه شاعر ځان ته توهین بولي چې ما نو کوم کلمات. بیا ما ورته وویل ما نو اوس زموږ شعر له بده مرغه ټوله سویدلو کلماتو څخه جوړ دی، دغه ساقي دی، دغه مغان دی، دغه رند دی، دغه زلفي دي او دغه شان دي، سره اړه ویره
اړوي. البته هر شاعر د ساقط څخه جلا جلا مطلب لري، د مې څخه جلا جلا مطلب لري. نو د یو خاص څخه باید د کارکتونکو ژبه دغه سي بهتره سي او د بلې خوا د لیکوال حوصله زیاته سي. نو دا دواړه چې سره ملګري کو نو بیا موږ ګورو چې کارکتنه انکشاف کوي. او د زمانه لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبر نه ده په دې چې دا د زمان خبر د امکان لري 4 کال 15 کال 10 کال بعد بیا کزو ته سره مخامخ سو شایست نه ساسر دغه اندېښنه وي او نه شایست ساسر دغه سوال موجود سي. زه ګومان کوم په 10 کال موده کې دا شی هم بهتره کیږي، کارکتنې به زه ګومان کوم چې بهتره شي. جهاني صاحب راتلونکي کارونه مو څه دي، خصوصا فرهنګي او ادبي فعالیتونه که اوریدونکو ته له وړاندې څه معلومات ورکړئ؟ راتلونکي نو اوس دا غړي خو ما 3 پروژې زه لرم چې هغه 3 سره تحقیقاتي پروژې دي. کوشش کوم چې څو مر د شعر څخه لاس واخلم، هغه دوستان لکه چې ما نه پرېږدي خامخا به شعر ورته ولیکم. نو تحقیقاتي پروژې مې یو پښتانه په 18مه پیړۍ کې یو کتاب دی چې تر یو ځای مې رسولی هم دی، بل کتاب مې امیر دوست محمد خان دی چې هغه مې هم تر یو ځای پورې رسولی دی. البته کار مې لا پر شروع کړی نه دی، خو هغه تحقیق و هغه یاداشتونه هغه برخه تقریبا بشپړه ده. او بل کتاب مې تصوف د پښتو په ادب کې دی چې هم تاریخي بڼه لري او هم ادبي بڼه لري. زیاتره برخه پر پیروشان باندې ده، د پیروشان سیاسي تحریک او مذهبي تحریک برخه ته د نور برخو زیاته ده. نو په دغه درو اثر باندې دا غړي لګایم. ما هر وخت ویلي چې یوازې شاعران پر دې تکیه وکړي چې شعر خو نو الهام دی، هر وخت چې ماته شعر راغی زه به لیکم، په دې باندې چاره نه کیږي. شاعران باید تمرین وکړي، شاعران باید په زور ځان ته شعر راولي، شاعران باید د نورو شاعرانو شعرونه وکړي. او زه خو وایم چې هر کتاب په فلسفه کې، په تاریخ کې، په الهیاتو کې، په هر برخه کې چې یو شاعر کتاب ګوري هغه په غیر مستقیم ډول د شعر پر غني کېدلو باندې اثر کوي. نو زه وایم چې شاعران باید بیخي ډېر وخت و مطالعې او تمرین ته ورکړي، دغه ناستو ته دوام ورکړي او انتقاد کول او انتقاد زغمل زده کړي.